شکیب الحسن هیله لري چې د 2020 نړیوال جام وګټي. د بنگلادیش لوبډلې بهترین لوبغاړی او د نړۍ غوره آلراونډر شکیب الحسن هیلهمند دی چې د دوی لوبډله د بنگلادیش د 2020 کال شلاوریز نړیوال جام وګټي. شکیب الحسن چې د کرکټ نړیوال شورا له لورې پرې بندیز لګېدلی و، نو له همدې امله یې د بنگلادیش په تیرو سیالیو کې ګډون نه درلود. د یادونې وړ ده چې بنگلادیش 19 کلونو کرکټ ملي لوبډلې د لومړی ځل لپاره نړیوال جام وګاټه او په لومړنی ځل یې خپل هیواد ته د نړیوال جام ټرافي یوړه. نو له همدې امله دغه افسانوي لوبغاړی هیلهمند دی چې د 2020 کال ICC شلاوریز جام وګټي. BD کرک ټایم د شکیب الحسن د قوله لیکلی دی، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، موږ باید لوی خوبونه وګورو او زه تل لوی خوب ګورم. د یادولو وړ ده چې د شکیب الحسن لوی خوب ګڼل د نړیوال جام ګټل دی. ټاکل شوې ده چې د 2020 نړیوال جام په استرالیا کې د اکتوبر په میاشت کې پیل شي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوي معلومات. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان TV چینل در سره سبسکرایب کړئ.